बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ګرانو ملګرو تاسو ته په لرن انګلیش ان پښتو چینل کې په خیراله او ستړي مو شوم ملګرو په نننی کلاس کې مستاسو د پاره ډیر مهم ټکی وروړي دي تاسو کلاس صرف تر پای پورې ګوري راټول ټکی به تاسو ته په اسانه طریقې سره زده کوم پهلنې موږ سره اپټیمست تاسو به one word ته ګوري به ایکسپلینیشن موږ رسته کوو اپټیمست څه ته وي one who looks at the bright side of things یعنی اپټیمست موږ هغه کس ته ویل شو چې هغه د یو سیز ښه اړخ ته ګوري او بل موږ سره pessimist one who looks at the dark side of things یعنی pessimist هغه کس ته ویل شي مطلب چې هغه ته یو سیز ورکه او هغه پکې غلطي نه ګوري او optimist چې کومه ده هغه ته یو سیز ورکه هغه برته کې خرڅخي وي چې دا پکې خریدا پکې خریغه غلط سیزونه اګنور کوي بل موږ سره atheist one who does not believe in God یعنی هغه کس چې څوک په خدای پاک باندې یقین نه کوي بل موږ سره theist څه ته وي one who believes in God یعنی هغه کس چې څوک په خدای پاک باندې یقین کوي omniscient څه ته وي omniscient دا دی ته وي one who knows everything یعنی څوک د ټولر څخه خبر دی نو omniscient چې کومه دا سره موږ سره خدای پاک کیدل شي ځکه چې خدای پاک چې کومه دا د ارث نه خبر دی یعنی ارث باندې پوهه دی ارث پیژني بل موږ سره omnipresent one who is present everywhere یعنی دا هم omnipresent چې کومه دا موږ سره د خدای پاک یو خاصیت دی یعنی خدای پاک په هر ځای کې حاضر دی بل موږ سره omnipotent څه ته وي دا موږ هغه کس ته ویل شو one who is all powerful یعنی هغه کس چې مطلب هغه سره ټول طاقت ورسي یعنی دا چې کوم خصوصیت د دام د خدای پاک دی نو خدای پاک چې کوم د هغه سره هر قسم پاور ورسره هغه په ارزه کې موجود دی او هغه چې کوم د ارث باندې پوهه دی omniscient او omnipresent omnipotent نو دا چې کوم د دام سره د خدای پاک خاصیتونه دي illiterate one who cannot read and write illiterate من هغه کس ته ویل شو چې هغه نه لیکل کول شي او نه لوستل کول شي heretic څه ته وي one who acts against religion یعنی heretic موږ څه ته ویل شو یعنی دا موږ هغه کس ته ویل شو چې څوک د مذهب د پاره یعنی د خپل مذهب د against دغه کوي اوس خدای مکه کو یو مسلمان را پاس یو هغه د اسلام پسې خبرې کوي نو دي ته به موږ heretic ویل شو بل موږ سره volunteer څه ته وي one who offers one service یعنی volunteer موږ هغه کس ته ویل شو چې هغه یو کس له مطلب رضاکارانه تور باندې کار کوي یعنی چې پریو لکه بالکل پیسې تینه علي بل ټکی موږ سره philanthropist څه ته وي دا موږ څه ته وي one who loves mankind یعنی philanthropist موږ دا هغه کس ته ویل شو چې څوک انسانانو سره مینه محبت کوي بل موږ سره philanthropy یعنی love for mankind یعنی philanthropy چې کومه دا موږ څه ته وي کله چې یو کس دغه د پاره مطلب مینا ورکی لکه کله چې یو انسان بل انسان لمینه ورکی دي ته موږ philanthropy مو philanthropist چې کومه د هغه کس ته ویل شو موږ misanthrope څه ته وی one who hates mankind یعنی هغه کس چې هغه انسانانو سره نه لګي یعنی انسانانی بد شي دي ته موږ misanthrope ویل شو او هغه چې کومه د انسانانو پسې خبرې کوي دي کې تاسو ډېر غړ شاعران هم لیدلي هغه دغه misanthrope بل چې کوم موږ سره anarchist ته ویل شي one who is out to destroy the government یعنی anarchist یعنی دا موږ هغه کس ته ویل شو چې هغه وغواړي چې مطلب دا ګورنمنت چې کومه دی مطلب destroy کومه مطلب تباہی کومه cannibal څه ته وي one who eats human flesh یعنی cannibal موږ هغه کس ته ویل شو چې کم د انسانانو غوښه خوري یعنی دې ته څه ویل شي دې ته ادمخورم ویل شي بل چې کومه contemporary those who live at the same time یعنی مطلب contemporary هغه کس ته موږ ویل شو چې مطلب یو کس چې په سیم ټایم باندې یو ځای کې وسیږي یا مطلب contemporary چې کومه دا موږ یو لږ وخت د پاره چې یو ځای کې څوک وسیږي دي ته موږ contemporary ویل شو بل موږ سره centenarian څه ته ویل شو one who is more than 100 year old یعنی سینیټریان موږ څه ته ویل شو هغه کس ته ویل شو چې چا عمر د 100 کال نه ډیری octogenarian څه ته وي one who is 8 years old یعنی هغه کس چې څوک د 80 کال وي بل موږ سره cosmopolitan څه ته وي one for whom the world is a home یعنی هغه کس چې هغه لپاره دنیا مطلب سي یو کوري بل موږ سره stoic څه ته ویل شي one who is indifferent to pain and pleasure یعنی مطلب هغه کس چې په غم او خوشحالۍ کې
بالکل یو رنګي یعنی څه ډیفرنس پکې نه. ایپیکور څه ته ویل شي؟ ایپیکور موږ دا هغه کس ته ویلی شو one who is given to pleasure of the flesh یعنی هغه کس چې مطلب چاته دا مطلب pleasure of the flesh چې کومه دی مطلب څه ته ویلی شي؟ یعنی هغه چې غوښه ورله مزه ورکوي بس. ها بل چې کومه دی پیراسایت. پیراسایت څه ته وي؟ one that lives on other یعنی پیراسایت موږ هغه کس ته ویلی شو ستاسو په کلي کې به ډېر روزګار خیلي یعنی هغو به بچی می کار وغیره به نه کوي یعنی د ورور او د پلار روپو ته پراته وي. هیومینیټیرین one who is sympathetic to mankind یعنی هیومینیټیرین دا موږ هغه کس ته ویلی شو چې څوک انسانانو سره مطلب ډیره سمپتی ساتي یعنی چې یو انسان سره چرته اوس مطلب په لاره تاسو روان سئ هغه سره دروند سیز دی او دا یې ورسه روالي نو دې کس ته موږ څه ویلی شو؟ هیومینیټیرین. بل موږ سره سره پیډیسټرین. پیډیسټرین څه ته وي؟ one who walks on foot یعنی پیډیسټرین موږ هغه کس ته ویلی شو چې څوک په څه ګرځي یعنی پیدل ګرځي یعنی تاسو اوس مثال خبره د یو ځای نه بل ځای ته ځئ په ګاډي وغیره کې نه ځئ په خپلو خپو ځئ نو دې کس ته به موږ څه ویلی شو؟ پیډیسټرین. انټیکوارین. انټیکوارین څه ته وي؟ one who studies thing of the past یعنی انټیکوارین موږ هغه کس ته ویلی شو چې څوک د پاست یعنی په تیر شوي زمانه کې چې کم ارڅ شوي هغه سټډي کوي. بل موږ سره سره ورسټایل. ورسټایل څه ته ویلی شي؟ one who is gifted with several talents یعنی ورسټایل موږ هغه کس ته ویلی شو چې هغه کې مطلب ډېر ټیلنټس یعنی یو کس به تاسو به لیدلی که نه هغه ډیر کارونه کولی شي یعنی صرف مطلب تاسو به ډیر تعلیم یافته کسان لیدلي هغو صرف تعلیم نه کوي هغې سره مطلب شپږ اووه نور کارونه خو هم کولی شي یعنی هغه کې دا ټیلنټ وي. بل موږ سره سره ټیټو ټیلر. ټیټو ټیلر څه ته ویلی شي؟ دا موږ وي one who does not drink wine یعنی ټیټو ټیلر موږ هغه کس ته ویلی شو چې څوک بالکل شراب مراب دا څیزونه نه څکي. ناویس. ناویس څه ته وي؟ دا وي one who is new to a profession یعنی ناویس موږ هغه کس ته ویلی شو چې څوک په خپل پروفیشن کې مطلب نه وي یعنی مثال خبره کو تاسو چېرته په یو ځای کې ټیچینګ کوئ او تاسو نوي یاستئ نو تاسو ته به څه ویل شي؟ ناویس. ها بل موږ سره سره ساټ. ساټ څه ته وي؟ one who is a habitual drunkard یعنی مطلب هغه کس چې مطلب څوک سي بالکل مطلب د شرابو عادتي یعنی عادتي شرابي. امیګرنټ. امیګرنټ څه ته وي؟ one who settles in another country یعنی امیګرنټ هغه کس ته ویلی شي چې څوک د یو ملک نه بل ملک ته څه ویسي کډه ویسي او هلته اوسیږي. پولیګلاټ. پولیګلاټ څه ته ویلی شي؟ one who knows many language یعنی پولیګلاټ موږ هغه کس ته ویلی شو چې چا له ډېرې ژبې ورځي یعنی تاسو به ډېر داسې کسان لیدلي چې هغو له مختلف قسمه ژبې ورځي نو دې کس ته موږ څه ویلی شو؟ پولیګلاټ. سکلپټر. سکلپټر څه ته ویلی شي؟ one who carves in stone یعنی دا تاسو ماته وي یعنی سکلپټر مطلب زه دا هم درته زویم one who carves in stone یعنی مطلب دا چې کومه دی په کاڼو باندې څه کوي مطلب مختلف قسمه نښې وغیره دغه څیزونه جوړوي. ها لیفیډري. لیفیډري څه ته ویلی شي؟ مطلب one who cuts precious stone یعنی لیفیډري چې کومه دی دا موږ هغه کس ته ویلی شو چې څوک څه کوي مطلب پریشیس یعنی چې کوم قیمتي کاڼي دا مطلب څه کوي کټ کوي. ډراور. ډراور څه ته ویل شي؟ one who deals in a cattle یعنی مطلب دا چې کومه د څاروو مارو سره چې مطلب څوک ډیل کوي دې ته موږ څه ویل شو؟ ډراور. ها اوکولیسټ. اوکولیسټ څه ته ویل شي؟ one who cures eye disease یعنی اوکولیسټ موږ هغه کس ته ویل شو څوک چې د سترګو علاج کوي نو دې کس ته موږ څه ویل شو؟ اوکولیسټ. کنفیکشنر. کنفیکشنر څه ته ویل شي؟ one who sells sweet and pastries یعنی هغه کس چې څوک مطلب د خواږه ماګار څخه خرڅوي دې ته موږ څه ویل شو؟ کنفیکشنر. بل موږ سره سره فیلیټیلیسټ. فیلیټیلیسټ څه ته ویل شي؟ دا موږ one who collects postage stamps یعنی هغه کس چې څوک مطلب دا پوسټیج سټامپس چې کومه دی دا کلیکټ کوي راجمع کوي یې. بل موږ سره سره سټیوډور. سټیوډور چې کومه دی څه ته ویلی شي؟ one who loads and unloads ships یعنی سټیوډور دا موږ هغه کس ته ویلی شي که نه چې دا تاسو بله سمندري جهازونه لیدلي که نه دا چې کله یو کس ډکوي د مطلب مختلف قسمه سامانونو نه لکه د بار ملک نه خلک راځي دلته که نه او د دې ځای نه خالي کوي مطلب او څوک یې ډکوي او څوک یې خالي کوي نو دې دواړو ته به موږ په انګلیش کې څه ویلی شو؟ دې ته به موږ ویلی شو سټیوډور. ملګرو دا اوس زموږ یو مهم کلاس چې دا تر پای ته ورسېدو. ملګرو دې سره به څه وشي چې تاسو څومره راښایسته ښایسته ورډز دي وکیبلري ده
یعنی چې کله تاسو دا زده کوئ که نه دا اکثر ډېر ځایونو کې استعمالیږي. یعنی دا هیومینیټیرین انترافالوجسټ او مطلب دا چې کومه د انترافالوجي او دغه څیزونه چې کومه دا به تاسو ډېرو ځایونو کې واورئ. نو دا چې کوم وکیبلري راکوي دا کلاس تاسو وکتو دا وکیبلري تاسو په یو ځل زده نه کړه نو دا تاسو بار بار وګورئ ځکه چې دا ډېر زیات مهم کلاس دی. او تاسو ته ما دا ویل چې مطلب تاسو دا تر پایه پورې کو تاسو ونه کته تاسو به ځان له خپل نقصان کړئ. خو چا چې تر پایه پورې کتلی ما ته بالکل کمنټ سیکشن کې کمنټ وکړئ او که چېرته تاسو ته د نور څه هم ضرورت نه بیا هم ما ته په کمنټ سیکشن کې کمنټ کولی شئ. ملګرو دا کلاس کو تاسو چېرته د خپل کور ماشومانو سره شریک کړو نو زه تاسو له ګارنټي در کوم چې هغو به د دې نه ډېره پیدا اوچته کړي. یعنې دا ورډس چې دي دا ډېر ځایونو کې بس تاسو په کار راځي. ملګرو نننی کلاس زموږ پای ته ورسېدو. اوس ماله اجازت راکئ ما په خپلو دواګانو کې یاد ساتئ او د خپل ځان هم ډېر یاد ساتئ. چېرته چې هم اوسئ خوشحاله آباد بریالي ژوندي او ګړندي اوسئ. د لوی په الله سپارم. والسلام.